سلامونه مرګرو، زما دا ویډیو تاسو ټولې پوره واورئ ښه. هوښیار له اشاره او قمقل له لوړ. کم سړی چې خپله ښځه او لور خور ازاده پرېږدي او پرابلم ورته نه وي چې د چا سه لاړه د چا سه کېناسته پاستې ده، هغه که د بل ښځه په کیمره کې راولي یا یې کاروبار ته راولي یا پې کاروبار چلوي یا پې سندره وایي یا پې شعر وایي یا یې ګډوي. بړواګان په څو قسمه د پښتو په ژبه کې بړواګان پېژنئ. بړوا به یا پردی لور ګډوي یا پې سندرې وایي یا به سټیج له راولي یا په خپل کاروبار چلی. لکه په یو څه باندې به ته ځان ته یو انسان په یو څه طریقه به راغواړي. د بړواتوب خپله طریقه یې ښه په قسمونو قسمونو باندې دی. زه هر هغه سړي ته وایم چې څوک هم چا ته هم دا حق نه دی اصیل چې د چا په کار کې کار وساتي، خو هر سړي له الله سر سترګې ورکړي ښه. دا بعضې نیم خلک وایي که نه چې د چا خور او مور ته به یې کنځلې نه کړ. زما دې په خدای قسم چې د غیرتي سړي نه څوک خور ته کنځلې کولی شي نه مور ته. کنځلې د وخت بې غیرته سړي ته کېږي او بې غیرته سړی د خپلې خور او د مور د کنځلو تپوس نشي کولی چې په کوم ځای کې هغه بې غیرته بیا راایساری توبې وباسي. ځکه چې ما ډېر راایسار کړه بیا په اخري کې توبه وباسي. په ځای خپله ټینګوي. زما د خبرې مقصد دا دی که نه چې یو انسان ته خپل انسان بې قیمته لکه خپل ځان چې په خپله ښځه بد نه ګڼي، د بل که ځي غم خادی پې کوي پرېږدي بل سړی راغواړي، هغه که د بل د ښځې نه انټرویو علي، سندره پې وایي، ټپه پې وایي، کاروبار له راولي، په بزنس کې کېنئ، کاونټر ته کېنئ وغیره وغیره، نو پرابلم. د الله په امان.